د لر او بر له شعارونو سره د ګیلمن وزیر د جنازې مراسم. د زلمي شاعر ګیلمن وزیر د جنازې مراسم د جمعې په مازدیګر د هغه په پلرني ټاټوبې د وزیرستان په اسدخیلو کلي کې ترسره شوه چې پکې په زرګونو کسانو ګډون کړی و. پښتون ژغورنې غورځنګ د ښاغلي وزیر په وجنه د پښتنو د یوې جرګې رابللو اعلان کړی چې د دوی په خبره پکې به د دوی د راتلونکي پریکړه کیږي. 19 اکتوبر ته به د پښتنو قومي عدالت لګوي او ټول پښتون ولس به خبره به څه وایي هم ده د ټول پښتون ولس نماینده خلک به د ملنګ په شان کلي کلي ته ننوځو هغو ته به په خپل لاسونو دعوت ورکړو جولې به ورته واچوو چې کام غر کېږي راووځي. د ګیلمن وزیر د جنازې مراسمو کې د پښتونخوا او بلوچستان له بېلابېلو سیمو څخه پښتنو ګډون کړی و او ډیرو په شمالي وزیرستان کې د هغه جنازه په تیرو 12 لسیزو کې تر ټولو لویه جنازه بللې. په دې باندې یو کس نه بوډا زنانا نوجوانان ټول دا وګوره چې د چترال نه تر بولانه پورې څومره پښتانه وي دغه ظریفه شو وکړه. زموږ چې په تاریخ شو داسې جنازه اچا شوې نه یو نشي. نو دغه چې د نقصان دی دا ډېر زیات نقصان و. ان شاء الله خو کوشش وکړي موږ پښتانه چې موږ نقصان کم وشي او د تحریک او د کیمه پروګرام یې شروع کړی دی دا مخ شي بیاي د وفات د شهادت کمای می ډیر وخت پر مخصوصوي او چونکه د سره یو داسې شاعري و چې پابند ان شاء الله میر څه زر پوله پر مزال کړای شي. مننه کده پښتانه چې دومره په ګان شمیر پښتونر غلي وی ګلمان چې په موګرون و ګلمان د مو د 55 ملګری وړي کولینا په یو ځای سره ستر شولې تر نن تاریخه پرې په ګلمان شه لوی ټیلنټ و ګلمان اخلاق کا وکسي ګلمان شاعري وکسي یا ګلمان مبارزه وکسي لوی پیوړی لوی زړور سړی و په میش په دا ګرون و لکه نن میش په یتیمون شولې د میش خوره په یتیم شول پښتین ولس په یتیم شو په ګلمن باندې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ګیلمن وزیر له شاعر او مبارز سره یو مفکر هم وباله چې د په خبره یوازې د پښتنو ترمنځ نه بلکې په لر او بر کې هم د ورورولۍ پیغام خوراوه. دا شاعر نو خاني دا مبارز هم وو دا د مبارز نایل هوا یا مفکر هم وو خلکو ته د مزاحمت او د افغانیت فکر ورکولو. پنجابي استعمار په ډېرو لویو طریقو سره د پښتنو په منځ کې د افغانانو په منځ کې نفرتونو بوجونه خپور کړي دي. پښتانه د قبیلې علاقې په نامه سره بل کړي دي. لر او بر په منځ کې هم دښمني ساتلې ده. دا هغه مفکر و چې په خپل عمل باندې دلته پښتنو هم او د لر او بر په منځ کې د وحدت او د ورورولۍ پیغام خپرولو. ګیلمن وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ له لومړۍ ورځې فعال و او تر ډیره به یې شاعري پر خاوره قام پښتونخوا او افغانستان راڅرخېده. ښاغلي وزیر بنډاري سندرې هم زمزمه کولې او د پښتونخوا په غرونو او رغونو کې به یې اتڼ هم کاوه. غورځنګ او پلویان یې وایي هغه یو ژوندی زلمی و چې د دوی په ټکیو تل به ژوندی وي.